اوکې جی بسم الله الرحمن الرحیم. نن خبره کوو په واټس باندې. صحیح ده. واټس خو کېدای شي تاسو پېژنئ، هم پښتو کې ورته مونږ زخه وایو. صحیح ده. په دې لاس باندې چې هغه دانه شانتې روښیږي. نو نن په دغې باندې خبره کوو چې د واټس څه شی دی، او که د چا په لاس باندې یا په بل څه ځای باندې دا زخه راختلي، د دې علاج څه دی، او که د چا نه راختلي نو هغه به ترې ځان څنګه بچ ساتي چې آینده لپاره راونه خیږي. صحیح ده. نو راځئ چې شروع واخلو. واټس څه شی دی؟ دا یو سکین ګروت دی. سکین ګروت مطلب دا دی چې د څرمنه څه شي؟ غټه شي. دا څرمنه چې کله غټه شي خو دا نان کینسیریس دی. مطلب دا دی که تاسو خیال کړئ کله چې د سیلونه غټیږي اب نارمل ډیویژن سټارټ شي نو هغه بیا کینسر لګوي، خو دا نان کینسیریس دی. دا خبره به ځان سره یاد ساتئ چې دا کینسر سړي ته نه لګوي. نان کینسیریس مطلب دا تاسو ته کینسر نه لګوي. دا واټس چې کوم دی دا به څنګه تاسو پېژنئ؟ نو که تاسو دې زخې ته لږ شانته کې خیال وکړئ، د دې باندې تاسو داسې ګوته یا بل څه شي دغه کوئ راکاږئ، دا رف سرفیس دی. صحیح ده. رف سرفیس دی. رف وایي دا زګه زګه چې صحیح ده، یو سموث دی، لکه مثال په طور دا پاڼه چې ده دا رف دی، زګه زګه ده، دا سرفیس چې دی. او بله خبره دا ده چې د زخه یا د واټ چې کوم دی د دې سینټر مینځ ته که تاسو وګورئ نو تاسو ته تور ټاکي په نظر راځي، بلیک ډاټس. او اصل کې دا بلیک ډاټس چې دا کیپیلریز دي. صحیح ده. کیپیلري د وینې نري نري رګونه دي. دا کیپیلریز په دې واټس کې ځکه دي چې دې ته خوراک راوړي، وینه ورته راوړي. وینه راشي نو چې وینه راځي د هغې د وجې نه به خوراک راځي، ځکه چې دا غټېږي نو دا پکې د اصل کې څه دي؟ کیپیلریز شو. صحیح ده. دا خو صرف د دې په باره کې یو څو خبرې وي. اوس بله خبره دا ده که تاسو د دنیا چې څومره آبادي ده، مثال په طور 100% آبادي شوه که نه، په 100 حصو کې تاسو تقسیم کړئ نو په دې کې 10 حصې داسې دي، 10% چې هغه د دې واټس د لاسه متاثره شوي دي. مطلب دغه 10% آبادي ده چې کوم کسان دي هغو ته دا واټس دي، د هغوی باندې دا زخې شته دي. اوس دا واټس چې دي دا لګي د څه شي نه؟ د څه د وجې نه چې دی راخیږي؟ نو دا لګي د یو وایرس د وجې نه. صحیح ده. کاز د دې څه دی؟ یو وایرس دی، او د هغه وایرس نوم دی هیومن پپیلوما وایرس. هیومن پپیلوما وایرس چې دې ته HPV هم ویل کېږي. HPV. اوس دا هیومن پپیلوما وایرس چې دی نو دا ځان د یو غټ نیکه دی، د ده بیا ځان د ډېر شی نوسي دي. په دغه څه نوسو کې د ده چې دی ډېر شیطانان نوسي دي، شیطاني ده پکې ده، شیطانت دی پکې ده. نو هغه صرف د انسان ته دا واټس چې کوم دی دا زخې راخیږي. صحیح ده. نو دا څنګه راخیږي؟ دغه کوم وایرس چې دی دا زمونږ په دې سکین باندې موجود دي. صحیح ده. په دې سکین باندې دا څه موجود دي چې کله زمونږ په دې سکین باندې څه کټ ولګي، څه زخمي شي مثال په طور باندې، یا څه کریک شي، نو دا سیب چې دی د مخکې نه په انتظار باندې ناستي چې کله به چې دی نو انسان کریک راځي یا به څه کټ راځي نو دی یو دم دغه زخم ته څه شي؟ انټر شي. چې کله دی انټر شي نو دی د سکین چې د کوم اوټر لیر دی چې کوم ته اپیډرمس ویلی کېږي په دغه کې ایکسټرا سیل ګروت شروع کړي. ایکسټرا سیل ګروت مطلب سیل چې دی دا پر خاص یو حده پورې غټېږي، ځکه ډېر خو به دې نه غټېږي. لکه مثال په طور باندې دا زمونږ چې دی لاس دی. صحیح شوه. دې کې چې کوم سیل دی دا به تر یو ځایه پورې غټېږي، نور به دی نه غټېږي. خو که اوس دلته کې ته دا سیل چې دی دا نور هم په غټېدو شو، نو ښکاره خبره ده چې سیل غټېږي دا به څه کېږي؟ بهر ته به راوځي. نو دا هیومن پپیلوما وایرس چې کله د سکین څرمن ته ننوځي نو دی داسې چل وکړي چې دغه سیلونه افیکټ کړي، متاثره یې کړي. د هغې د وجې نه دا سیلونه چې دی د نور زیات غټ شي. چې زیات کله غټ شي نو د هغې د وجې نه د سکین دا کوم اوټر لیر چې دی چې دغې ته ویلی کېږي اپیډرمس. څه ویلی کېږي؟ دا هم یاد کړئ. د سکین اوټر لیر ته ویلی کېږي اپیډرمس. نو دا اپیډرمس چې کوم دی اوټر لیر چې دی دا هارډ شي، تک شي، پیرله تکر پیرله شي، او د دې سره سره د څه شي؟ هارډ شي، چې د هغې د وجې نه څه شی جوړ کړي؟ دا واټ جوړ کړي، زخه جوړه کړي. نو دا خو د دې د جوړېدلو طریقه اسانه خبره ده چې دا وایرس چې کوم دی دا اوس هم پته نه لګي. زما په دې لاس باندې به هم چېرته کېده دا HPV هیومن پپیلوما وایرس صحیح ناسموي، او دا سیب به انتظار کوي چې کله به د ده په دې څرمنه باندې
کټ لګي یا څه زخم راځي، دا واحد څیز دی چې دی زمونږ په تکلیف باندې څه کېږي، خوشحالېږي. نو چې کله زمونږ په دې څرمنه کې دلته کې ته څه کټ ولګي، په بل ځای کې دا هر ځای کې راښکته شي، صحیح ده. نو دی څه شي، دی دغې ته دنده شي. چې کله دی دغې ته دنده شي، نو دی د سیلونه افیکټ کړي، متاثره کړي، چې د هغې د وجې نه دا سیلونه چې دی دا غټ شي. چې دا کله غټ شي، نو دا څرمنه څه شي، پیرله شي او سخته شي، چې د هغې د وجې نه څه شی جوړ شي، واټس جوړ شي. نو دا خو د دې د لګېدلو طریقه. اوس دې اچ پي وي هیومن پپیلوما وایرس یا د واټس چې کوم دي، دا د یو کس نه بل کس ته هم لګېدی شي. مطلب دا کنټیجیس دي. څه دي؟ کنټیجیس. کنټیجیس هغه ته ویل کېږي چې د یو کس نه بل کس ته لګېدی شي، مطلب خورېدی شي. نو دا به په دوو طریقو سره څه کېږي، خورېږي. یو ته ویل کېږي ډایرکټ. ډایرکټ دې ته ویل کېږي چې مثال په طور باندې یو لاس باندې څه ده، یا په بل څه ځای باندې هم زخه ده، مثال دا په هر ځای کې راښکتی شي د جسم چې دی، صحیح ده. لکه مثال په طور په خپو باندې راښکتی شي، جینیټل ایریز چې کوم دي، په پوزه باندې دغه شانتې دي، نوکونو سره، په ګوتو باندې، د ګوتو په شاګانو باندې، په هر ځای کې دا څه کېږي، راښکتی شي. ته دغه زخه چې کومه ده، خاص دا واټس چې کوم دی، دا ته څه کې ډایرکټلي خپل د بدن د باډي یو پارټس ورسره څه کې ټچ کې، نو د هغې د وجې نه تا ته څه کېدی شي، واټس راښکتی شي. نو دا و ډایرکټ. بله طریقه انډایرکټ ده. انډایرکټ دې ته ویل کېږي چې تا د واټس چې کوم دی په خپله باندې نه دی ټچ کړی، خو انډایرکټ، لکه مثال په طور باندې تا یو داسې څیز استعمال کو چې هغه د دې واټس سره لګېدلی. لکه مثال په طور باندې یو دغه دی، ریزر شو، مثال په طور باندې ریزر، لکه یو ریزر دی، هغه مخکې نه د دې واټ سره لګېدل دی، تا دغه ریزر څه کو، استعمال کو، نو تا ته څه لګېدی شي، واټ لګېدی شي. دغه شان د مثال په طور باندې ټاول شو، تولیه چې ورته مونږ وایو، دغه ته استعمال کړی. یا بل داسې کوم پرسنل آیټم چې دی د یو کس باندې الریډي څه دی، واټس شته دی، ته ولګېدې، څه دی استعمال کو، دغه پرسنل آیټم دی استعمال کو، نو تا ته هم د واټ څه لګېدی شي. نو په دغه پرسنل آیټم په استعمال سره دا هم بل کس ته لګېدی شي. اوس د دې علاج څه دی، ټریټمنټ. که دا واټس راختلي په یو کس باندې، د دې به دی څه علاج کوي، نو دې کې زیاتره چې کوم واټس دی په خپله باندې ځان له ښه کېږي، صحیح ده. ګو اوې سیده ځي ان دیئر اون په خپله باندې، مطلب دا دی چې دا زیاتره په خپله باندې ښه کېږي. لکه تقریبا چې تاسو وګورئ 65% چې دي، 65% دغه واټس چې دي د ځان له ښه کېږي. ټیک شوله. اوس دې کې دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا خو په خپله ښه کېږي، خو دا ټایم اخلي، صحیح ده. تقریبا دا 2 years اخیستی شي، 2 کاله، صحیح ده. او هغه ځکه چې دې ته ایمیون سیستم ځان برابروي. ایمیون سیستم چې دی زموږ په جسم کې چې الله پیدا کړلی، داسې بېغمه نه دی، دا د هر څیز غم کوي، خو دا چې دی نو کار کوي نو دا تقریبا په دغه 2 کالو کې، بلکې د 2 نه هم سیوا ټایم چې دی اخیستی شي، نو په دغه کې دی دا څه کي، په دې هیومن پپیلوما وایرس باندې اټیک وکړي، دغه څه کي ختم کړي، نو دغه سره د واټس هم څه شي، ختم شي. نو دې ټایم څه کوي، اخلي. بله خبره دا ده چې دا څه خطرناک شیز نه دی واټس، دا ځان سره یاد وساتئ، دا تاسو ته هېڅکله هم چې دی نقصان نه شي رارسولی. دا خطرناک نه، خطرناک هله شي چې کله په یو خطرناک ځای باندې راوخیږي. لکه مثال په طور باندې د خپو په دې تلي باندې چې کله دا راوخیږي، نو د هغې مسله بیا دا چې انسان ګرځېدلی نه شي، نو دغې د وجې نه انسان ته تکلیف وي، یا په جینیټل ایریاز باندې، یا په بل داسې ځای باندې چې هغه خطرناک وي، نو هلته کې د بیا تاسو ته صرف څه مسله وي، نور د دې هېڅ نقصان نشته. په تقریبا په 2 کالو کې د ځان نه څه شوي، ښه شوي. 65% چې د ځان نه ښه کېږي. خو که نه، مثال په طور یو کس دی او هغه ته تکلیف دی، او هغه وایي چې زما د دې علاج وکړئ، نو علاج هم د دې شته دی، ډېر شی طریقې دي، زه به تاسو ته یو څو طریقې ووایم. دویم نمبر طریقه دا د سیلیسایلیک اسید ده. سیلیسایلیک اسید. د سیلیسایلیک اسید چې کوم دی، دا یو لیکویډ هغې ته ویل کېږي چې هغه بهیږي، یا جل سیمي لیکویډ، صحیح شوه، دا کیمیکل دی. دا به تاسو راخلئ چې کوم ځای کې واټ دی، زخه ده، دا په هغې باندې تاسو لګوئ، خو دا نه ده چې لکه مثال تا یوه میاشت ولګوله خبره ختمه، دا به تاسو بلکې په هفتو، په میاشتو، په ډېرو میاشتو باندې به تاسو لګوئ، تر دې پورې دا کال ټایم هم اخیستی شي، داسې پوره چانسز یې نشته دی. نو دا به تاسو پرې لګوئ، نو د هغې سره به څه چل کېږي چې دی به یو لیر د کوم واټ چې دی هغه ختموي، نو اخر دا چې کوم پوره واټ دی دا به څه شي، ختم به شي.
د دې که مونږ چانسز وګورو نو تقریبا 50 نه واله تر 60% پورې د دې چانسز شته دی چې د څه کې واټس ختم کړي. صحیح ده. او دریم نمبر طریقه دا ده چې سرجیکل ریمول. سرجیکل ریمول ته ویل کېږي چې دا واټ چې کوم دی دا ستاسو نه لرې کړي. ریموول دی، سپیل مې ورته غلط ولیکو، مطلب دا ستاسو نه کټ کړي، خو دا به تاسو د ځانه نه کټ کوئ. داسې نه چې تاسو هم د ځانه ډاکټران جوړ کړي یا څه چوړکۍ پته ورپسې راغستې او شه ډایرکټ کټ کړي، نو بیا به چې دی وروستی خفه وي. نو دا به ستاسو نه کټ کوي، خو تاسو به پخپله نه کټ کوئ، هسپتال کې به نه کټ کوي. خو دا چې کله کټ کړي نو د دې سره سره دا یو داغ هم پرېږدي. صحیح ده. سکار، سکار ویلی کېږي داغ ته. بیا مطلب دا دی چې کوم ارکیالوجیسټ دی هغه چې بیا وګوري هلکه پخوا خو دلته هم چېرته مثال واټ و او اوس یې څه دی داغ شته دی، نو دا یو داغ هم پرېښودی شي. دې سره بله یوه طریقه چې ده، نورې هم ډېر شی طریقې دي. یو د لیزر ټریټمنټ هم دی. صحیح ده. لیزر ټریټمنټ په دې کې څه چل کېږي چې کوم لیزر لایټ دی هغه دې واټ ته ونیوي. صحیح ده. چې کله دې واټ ته لیزر لایټ ونیوي نو دا لیزر لایټ داسې چل وکړي چې په دې کوم واټ کې دنده بلډ ویسل دي، کیپیلریز دي، دغه ټول څه کړي ډسټرای کړي. څه کوي دی بلډ ویسل ډسټرای، بلډ ویسل څه کوي ډسټرای کوي. او چې بلډ ویسل یې ورله تباه کړو په میزایل باندې ورله وویشتو نو بیا به داسې چل کېږي چې دله به خوراک څوک نه شي دغه کولی دې واټ ته، چې خوراک ورته نه میلاویږي نو دی به څه شي ختم به شي. نو دغې طریقې سره هم دی دغه کېږي. خو دی چې ختمېږي د دې سره دی خو به ختم شي، د دې دنیا نه به دی څه شي لاړ شي، ډېر په ضلالت باندې به د دې دنیا نه لاړ شي ځکه خوراک ورته نه میلاویږي. خو د تلو سره سره به دی چې دی نو یو سکار هم پرېږدي، بیا داغ به هم څه کوي پرېږدي سکیرینګ، نو دی یو داغ هم ورسره پرېښودی شي. او بله طریقه چې کومه ده چې تقریبا هغه خلک کور کې هم استعمالولی شي نو هغه ده ډکټ ټیپ. ډکټ ټیپ پټۍ دا یو عامه د عامې پټۍ نه لږه بدل ده، لږه شانتې پیرله ده او سخته ده. دا ډکټ ټیپ چې کوم دی دا به تاسو راوالی په کوم ځای کې چې زخه ده په هغې باندې به یې ولګوئ. چې هغې سره ولګوئ نو دا د ماحول څه کړي بند کړي، مطلب په دغه زخې باندې بیا تاسو دغه ایر نه لګي، دغه شانتې نور د هر څه نه بند شي. نو چې کله دا په دغه ځای باندې ولګي په دې واټ باندې، نو چې پټۍ په دغه ځای باندې ولګي نو دی داسې وکړي چې د کوم واټ چې دی دا سویټ شروع کړي، خوله شروع کړي. چې خوله شروع کړي دغه شانتې دا نرمه شي. او د دې سره سره چې کله تاسو د دې نه د پټۍ بیا لر کړئ، دا پټۍ به چې دی نو تاسو داسې نه چې یوه پیره به لګوئ، دا به تاسو چې دی نو 15 ورځې پورې به دا پټۍ لګېدلي، د هغې نه وروسته به تاسو بیا پټۍ لر کړئ، بیا به پرې لګوئ، بیا به پرې دغه کوئ، لر کوئ یې لګوئ به تر ډېر وخته پورې تر څو پورې چې دا دغه شوي نه ختم شوي نه. نو دا چې تاسو بیا کله لر کوئ نو د دې سره سره د کوم واټ چې دی دا اریټیشن شروع کړي، مطلب لږ خارښ او درد څه کړي شروع کړي، د هغې سره امیون سیسټم راویښ شي. او هغه چې راویښ شي نو په دې باندې خپل اکشن شروع کړي، کار پرې وکړي، نو دغې سره دا هم ختمېدی شي. اوس د دې نه علاوه نورې هم ډېر شي طریقې دي ښه په نن سباني وخت کې د واټس د لرې کولو، خو دا درته زه وایم چې دا نقصان انسان ته نه رسوي، هېڅ ضرر چې دی نه رسوي، بې ضرره څیز دی. او اکثر داسې وي چې اکثر یو نیم کس چې دی د دې نه څه هسې بد ونتې راشي وایي دا څه په دې لاسونو باندې یا په بل څه ځای باندې راختل دی، هسې پریشانه وي، منټل ایشو ورته پیدا شي. صحیح ده. کانفیډنس کې لږه مسله راولي. نو د هغې د وجې نه دی چې دی نو علاج هم کولی شي. خو که څوک یې نه کوي نو ما تاسو ته ووایي چې دا په 2 کالو کې یا ډېر ټایم چې والي دغه 2 کاله دي، دغې کې دا څه کېدی شي ختمېدی شي. اوس اصل خبره دا ده چې ځان به د دې نه څنګه بچ ساتو، نو د دې څه داسې یوه طریقه نشته چې بس هغه تاسو اختیار کړئ نو مکمل به چې دی بچ شئ. ځکه چې دا کوم هیومن پپیلوما وایرس چې دی دا تاسو ته ما ووایي چې دا الریډي موږ ته پته نه لګي، کېدی شي اوس هم په دې څرمنو باندې چې دی پروت وي ناست وي انتظار کې یې. نو تاسو به د ده نه د بچاو دپاره یو څو طریقې استعمالوئ چې تاسو ته ونه لګي. اولنۍ دا چې ډونټ ټچ واټس، لکه د کوم واټس چې دی هغه به تاسو ډایرکټ نه ټچ کوئ یا په انډایرکټ طریقو سره به دا نه ټچ کوئ چې تاسو ته ونه لګي. صحیح شوه. دویم نمبر خبره د پریونشن دا ده چې ځان به څنګه بچ ساتئ. ډونټ شیر پرسنل آیټم، کوم پرسنل آیټم چې دی مثال ټاول، ریزر او دغه شانتې نیل کلیپر، ناخن کاټ شو، دا به د یو بل سره نه شیر کوئ. صحیح ده. د دې د وجې نه هم دا لګېدی شي. او بله خبره دا ده چې کیپ یور سکین مویسچرایز، مطلب خپل دا کوم سکین چې دی دا مویسچر داسې لمده شانتې څه کوئ ساتئ، ډرای کېدلو ته یې مه پرېږدئ. ډرای ویلې کېږي وچېدلو ته، دغه شانتې کریک کېدلو ته یې مه پرېږدئ. کریک ویلې کېږي کله چې وچ وي
نو کټ ولګي یا بل څه ولګي، نو په ټایم باندې هغې علاج کوئ چې تاسو ته ونه لګي. صحیح ده. او تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.